مشر په داسې لې دغه ته راځي ویډیو ده پرېږده اوس دا ونیسه اے پکړ دا ونیسه پنجابي خلک چې پیری پلازي ته راځي اجازت غواړي پیری بکیر آباد تاړه کې انټري کې بیا به راځي صحیح ده تا ډایرکټ کیمران کړی ده ولې بدماش پکې اچار راوستي دي د بدماشۍ څه خبره ده د بدماشۍ څه خبره ده ولې ستا د کوره مونږ راځي په اقبال پلازه کې څه روان دي نو په اقبال پلازه کې چې څه روان دي هغه ټولو ته پته ده چې څه پکې روان دي الریډي زموږ په چینل باندې 3 ویډیو هغه موجود دي ډېرې خبرې پې کول نه غواړم خو صرف دا یو نوی ویډیو وایرل شوی ده ویډیو داسې ده چې یو کیمرامین هغه تللی دی د اقبال پلازې باندې یو چاپه وهلې ده وایي چې کم زه دلته انټرویو اخلم دا کم خواجه سرا چې دي دلته کم حرکت کوي نو بیا دې خواجه سرا ورته ویل دي چې آیا تا کم په تاڼه کې تپوس کړی دی چې ته دلته راځي یعنې د فحاشي دونه سیوا شوې ده چې لکه ته به پیله په تاڼه کې ځي هغه به تپوس کوي او بیا به راځي او په هغه ځای باندې به چاپه وي خو د تاڼې والا ته ښه دا پته د خوا به هېڅ هم نه وایي نو هغې باندې خبرې نه کول غواړم ځکه چې حکومت هم مجبوره دی هغه هم دا فحاشي د کنټرول کې هغه نه ده ځکه که هغې د دې خلاف څه ایکشن اخلي نو د خواجه سرا کم تعداد چې دی یعنې سم ځوانان پکې هغه هم خواجه سرا شوي دي هغه بیا راوځي او ځای په ځای باندې چې کم دی هغه سټرایکونه او کم احتجاجونه کوي احتجاج هم په دې رنګه کوي چې ځان مکمل بربند کړي او روټ منځ ته راوځي نو د هغې سره به بیا هغه سړی څه وکړي ډېر زیات کم د فحاشۍ یو اډه د اقبال پلازا حکومت ته زموږ دا خواست دی چې داسې که په وړه سطح نه کېږي په غټه سطح باندې د دیو له څه داسې انتظام وکړي دیو ته د یا څه روزګار خو دغه حل دی چې روزګار کم عام کم خلک چې دي هغه بې روزګاره ټول ګرځي نو دیو ته روزګار رسول هغه ډېر زیات مشکله دی خو داسې څه وظیفې دي مقرر کړي یا دي نور داسې څه وکړي چې د فحاشي هغه ختمه شي ځکه زموږ کم نوی کول ځوانان چې دي که هغه داسې قسمه خواجه سرا ورته ځان ښیي او داسې حالات رواني نو الله دې مونږ وبخي خو ډېر زیات بد حل چې کم دی هغه را روان دی او کم شروع هم دی تاسو هغه په مخه باندې ګورئ نو دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کوله امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره